السلام علیکم دوستانو، په نړۍ ویډیو کې په موبایل کې د یو بټن زیاتولو طریقه درته کوم. یعنی د دې بټن سره چې مونږ دا بټن زیات کړو، لکه څنګه چې تاسو ته سیټ ته په سکرین باندې ښکاري. ګورئ په دې موبایل کې دا یو بټن دی. دا بټن چې زه وهم په دې لاندې د موبایل لاندې بار کې مونږ ته ډېر زیات اپشن را پیدا شي چې له دې ځای څخه مونږ هغه بټن بیا په ډېر اسانۍ سره کنټرول کولی شو. دا داسې بټن دی چې مونږ تاسو یې په ورځ کې ډېر زیات استعمالوو. نو د دې لپاره تاسو ته په موبایل کې دې پسې ګرځېدلو بالکل ضرورت نشته. تاسو په دې یو بټن کې دا ټول شیان چې کوم دي ځان ته ساتلی شئ. بیا صرف دا بټن دی. د دې بټن وهلو سره به تاسو ته ټول هغه شیان راځي کوم شیان چې تاسو ورځ کې ډېر زیات استعمالوئ. نو دوستانو دا ډېر ښایسته اپلیکیشن دی. د یو اپلیکیشن په تھرو تاسو کولی شئ چې دغه ټول اپشنې چې کوم دی تاسو استعمال کړئ، په خپل موبایل کې دا بټن زیات کړئ. ګورئ که چېرته غواړئ چې دا اپلیکیشن یا دا بټن په خپل موبایل کې زیات کړئ، نو د دې لپاره به تاسو یو اپلیکیشن ډاونلوډ کوئ. د دې لینک به دوستانو تاسو ته په ډسکرپشن یا په اولني کمنټ کې میلاو شي. که بیا هم د دې اپلیکیشن په ډاونلوډ کولو کې تاسو ته څه ستونزه راځي، نو حتما موږ ته کمنټ کوئ. نو اوس دې بټن زیاتولو لپاره به تر ټولو اول دوستانو دا اپلیکیشن ډاونلوډ کوئ. د دې طریقې درښودلو نه مخکې تاسو نه یو هیله کېږي چې د ویډیو حتما له خپلو ملګرو سره شیر کړئ، لایک یې کړئ. که څه پوښتنې کول غواړئ نو دوستانو راته کمنټ یې کړئ. نو اوس ورځو همدې اپلیکیشن ته. دا اپلیکیشن به تاسو د لینک څخه ډاونلوډ کړئ. د دې لینک به تاسو ته په ډسکرپشن یا په اولني کمنټ کې میلاو شي. کله مو چې دا اپلیکیشن دوستانو ډاونلوډ کړو، نو دا په دې اپلیکیشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. په موبایل سکرین کې به تاسو ته ښکاري. په دې باندې چې کلیک وکړئ، د آن کولو سره دغه شان تاسو ته اپشنې راځي. په دې کې به تر ټولو اولنی سکرین باندې کلیک وکړئ. تاسو په دې باندې کلیک کولو سره دوستانو تاسو یو څه نه څه انتظار ورته وکړئ. په موبایل کې کیدای شي تاسو ته په دې طریقې سره راشي. نو د دې اپلیکیشن نام به تاسو وګورئ. په دې ایپ کې به تاسو همدا ایپ وګورئ. په دې ایپ باندې به کلیک وکړئ. بیا به دا بټن چې کوم دی دا تاسو ورته آن کړئ. په بعضو موبایلو کې دوستانو دا بټن ډایرکټ راځي. څنګه چې په هغلته کې اولنی سکرین باندې کلیک وکړئ، نو دا بټن به درته راشي الاو به کړئ. په بعضو موبایلو کې داسې وي لکه تاسو چې اوس وکتله طریقه. نو بیا به تاسو بیک بټن څخه همدې ایپ ته راشئ. په دویم اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. په دې باندې کلیک کول سره ګورئ دلته کې داسې اپشن درکوي. دا به هم تاسو آن کړئ. بیا به د بیک بټن سره بیرته لاړ شئ. بیا به دوستانو دلته کې تاسو ته لاندې اپشن درکوي، تاسو ته ښکاري. په دې باندې کلیک وکړئ. په دې باندې کلیک کولو سره د همدې اپلیکیشن نام به دلته کې تاسو وګورئ. د دې اپلیکیشن نام کتو سره بیا په همدې اپلیکیشن نام باندې کلیک وکړئ. دا اپشن به تاسو آن کړئ. بیا به دلته کې الاو باندې کلیک وکړئ. پر او باندې کلیک کولو سره دوستانو بیرته راشئ بیک همدې اپلیکیشن ته. اوس ګورئ دلته کې تاسو ته بره یو بټن درکوي. دا اپلیکیشن کله چې تاسو آن کړئ، نو په دې بټن باندې کلیک وکړئ. دا بټن به ستاسو په موبایل کې په سکرین باندې تاسو ته ښکاري. لاندې کوم اپشنې چې دي دا موږ ته زیات شو. نو دوستانو دا بټن زیاتېدو سره اوس کوم شیان چې تاسو ګورئ، هر کس دا اپشنې چې په دې کې کمې وي، کمې اپشنې درکوي. نو هر یو کس دا په ورځ کې 10 ځلې 20 ځلې یعنی بار بار د دې اپشنو استعمال کوي. نو د دې دا فایده ده دوستانو چې په دې پسې ګرځېدو تاسو ته ضرورت نشته. دې بټن کې به هر څه تاسو ته وي. بس په دې بټن باندې کلیک کوئ. ګورئ دلته کې تاسو که چېرته غواړئ رڼا کمه کړئ، زیاته کړئ. مثلا موږ غواړو د دې موبایل سکرین رڼا چې کوم ده هغه زیاته کړو یا یې کمه کړو. نو په دې رڼا باندې به کلیک وکړئ. بیا ګورئ دلته کې دا رڼا اپشن وي. دا تاسو په ګوته باندې ښي لاس ته ګس لاسه کولی شئ، یعنې کموه زیاتولی شئ. همدغه شان بیا د دې بټن وهلو سره بیرته بیا آن کولو سره دوستانو ګورئ دلته کې نور اپشن هم درکوي تاسو ته. سپیکر شو، نوټیفیکیشن شو، ګوګل سرچ شو، وای فای شوه، هټسپاټ شو، د سیګنل اپ کول شول، بلوټوت شو. همدغه شان دلته کې بل اپشن دی واتساپ شو. دوستانو دغه شان د موبایل سرته کولو د هغه کولو کم بټن اپشن چې دی د هغې اپشن درکوي. کیمرې اپشن درکوي. د آډیو اورېدلو اپشن درکوي. په دې کې تاسو چې څه غواړئ، یعنې کم شیان چې موږ تاسو زیات استعمالوو دوستانو، هغه ټول اپشنې په دې ایپ کې موږ ته میلاویږي. نو دا باید تاسو حتما خپل موبایل ته ډاونلوډ کړئ، دا اپلیکیشن انسټال کړئ او دغه شان خوند ترې واخلئ. نو که دا ویډیو مو خوښه شوې وي له خپلو ملګرو سره حتما شیر کړئ. همدغه شان نورو معلوماتو لپاره موږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.